ها بسم الله کوي مایکروسافت افیس 2010 ته ټیک شو مونږ به کم ډیټیل سره زو فرست اف آل به مونږ دې کې وایو ایم ایس ورډ 2010 already صحیح ده the duration for this maximum دا تاسو ځان سره ولیکئ میکزیمم مونږ به کوشش کوو چې یو منت کې دا ختم کړو ټیک شو که څو چوټیانې موټیانې پکې رالې نو هغه بیا الله طرف وي خو کوشش به زمونږ څه وي څه په یو میاشت کې دویم مونږ سره ده ایم ایس ایکسل 2010 ډیوریشن به دې ته مونږ کېږدو 1 month صحیح ده دریم نمبر کې به مونږ وایو پاور پوینټ او د دې ډیوریشن به موستلی 15 ورځې ډېرې دا ټول 5 days او څلورم نمبر کې به مونږ سره وي ایم ایس ایکسس دې کې بور ډیوریشن زه خیر در تلک زیات کوم 1 month صحیح ده موږ دلته کې بیسیک په لزو صحیح ده که پروجیکټ ته به نه ځو صحیح ده پروجیکټ یو بیا بیل شروع کړو یو کال دا وخت یو کال کې راغلی نه دا لاست ون موږ سره ده انټرنیټ دا غي ډیوریشن به مونږه کېږدو فار ایگزامپل 7 days ٹھیک شو نو دا ټوټل ټایم سره څومره شو 1 2 3 اور ماغه څلور واچو صحیح ده سو ټوټل ډیوریشن فار ایم ایس آفیس 2010 is equal to څومره 4 months ٹھیک شو یو میاشت مونږه په وینډو کې واغسته او ان شاء الله څلورو میاشتو کې تاسو قاسم دی چې د نو کشپاګو ته ورسید څه خبره ولې یو سمستر خو ما ټول ما وستا کړه صحیح ده ها فرست اف آل انسټالیشن خالډي تاسو دا ټیک شو کنه انسټالیشن نه از د نو اسانه طریقه ده پوښ مونږ سره دلته کې دا تاسو ولیکل ها اوس انسټالیشن فار ایگزامپل دلته کې ما سره دا فولډر پروت ده ټیک شو که په دې منته ډبل کلیک او سیټ اپ ډاټا ایکس ټیک شو په دې منته ډبل کلیک پلیز ویټ وایل اوس دلته کې تاسو سره مونږ سره الریډي ځنه پروګرامونه داسې چې انسټال دي که نه اوس تاسو یو بل پروګرام ضرورت پیښ شو فار ایگزامپل تا ورډ نه انسټال یا د ایکسل نه انسټال ټیک شو نو ته په دې ځکه چې اډ اور ریموو فیچرز په وکړي دینه بعد به کنټینیو منطق شي او کم فیچرز ته وغواړي چې الریډي تاسو انسټال دی ګوره دا نور څه ما کم کراس کې وروستلی که نه دلته کې رائټ کلیک کېږئ او رن فرام مای کمپیوټر یا رن آن مای کمپیوټر کوئ ټیک شو نو دی به تاسو سره انسټال شي دینه بعد به کنټینیو کې نو دا انسټالیشن به تاسو سره دی وشي ټیک شو اوس مونږ راځو فرست ایم ایس آفیس 2010 څه کله مونږ سره انسټال شي نو د دې دلته کې ګوره فولډر جوړ شي سٹارټ مینیو کې دلته کې تاسو سره آپشن د مایکروسافت آفیس او کم پروګرامونه تا پکې انسټال کړي یا به دلته راغلي اوس کا فار ایگزامپل دلته نه ته نشي راوستای نو کمپیوټر کې سی کې مونږ سره پروګرام فایلز کې وکړ پروګرام فایلز کې مونږ سره کم یو ده
مایکروسافټ آفیس کې دلته کې وګوره مایکروسافټ آفیس 14 نو دې کې تاسو را ټول اویلیبل دي یعنی رننګ څه کم رننګ فایلونه دي excel.exe एक्सेस वाला څه کم دا exe دا 7 ورډ والا دا ټول تاسو ms access.exe powerpoint.exe और word.exe ٹھیک شو تا نو دې زنم ته شارټ کټ فار ایگزامپل ز دلته نه رائټ کلیک اور کاپی او په ډیسکټاپ باندې چې شکا پیسټ کا اسانتي دا پاره ته دلته نم د exe فایل جوړوای شي اوس بل طریقه دا د ک فار ایگزامپل دلته را تاسو د دې شارټ کټ نه دا ما ډیلیټ کو ٹھیک شو اوس دلته ما دا کولاو کړه دا کنه زبدام کلوز کو بل طریقه دا د فار ایگزامپل ته هر ټایم څه دې زته څه پروګرام فایل اور دلته کې مایکروسافټ آفیس کې دا کنه 2010 په دې منته رائټ کلیک شئ او دا چې شکای پین ټو ټاسک بار دی نو پین ټو ټاسک بار به کوم ځای ته لاړ شي ټاسک بار ته راشي صحیح ده کنه نو دا وره نو زم ټولو نه اسانه طریقه ماته هم دا ښکار لکه فار ایگزامپل او بل طریقه کومه ده څه اوس تا دلته نه اتانه غلط شو کنه خو تا ته کمانډ exe فایل کمانډ درته یادو نو دلته کې رن کې بواله کې وین ورډ تاسو رالو دینه بعد به انټر کې نو داسې تاسو کړی نو څو طریقې دي چې ته داسې دې کول وای شي ټیک شو پټونو آسانه طریقه دا د ځان ته ټاسک بار تر ولای بس هر کله په دې کلیکېږي دی به تاسو اوپن کیږي او کته نه غواړي چې ټاسک بار نه دوباره خوکای نو بیا دوباره رائټ کلیک اور unpin this program from taskbar او کنو دا ختم شي کلیر نو زه واپس ځان تر ولم مایکروسافټ آفیس رائټ کلیک اور پین ټو ټاسک بار اوس ټاسک بار کې موږ سره رالو اوس هاو ټو سٹارټ یا هاو ټو اوپن وین ورډ پام دې منته کلیک شئ نو دا تاسو سره کولو شي دا میسج مونږ ته څه شي راکوي چې this copy of Microsoft Office is not activated دا بره ګوره دا ریډ هغه درته څه کم ښایي که نه دا د دې دا مطلب د څه کم ته دا ورژن استعمالوي دا اکټیویټ نه شوه ټیک شوه کار به تاسو راکوي خو هر کله چې ته سټارټ کوې تا ته به دا میسج درکوي او څه کله رجسټر شي بیا به درته میسج نه درکوي دا رجسټر کېدو څه طریقه ده فار ایگزامپل تا دلته کې د دې رجسټریشن کی پیدا وکنه دلته کې فایل ته براشي فایل کې موږ سره انفو منته کلیک شه اور انفو کې دلته کې تاسو را دا اکټیویټ پروډکټ په دې منته به کلیک شي اوس کا فار ایگزامپل تاسو چرته کې داسې اپډیټ یا گیټینګ سٹارټ یا مایکروسافټ نه اپډیټ کوي چینج پروډکټ کی منته کلیک شه کچا درته پروډکټ کی درکړي بیا څه وی دلته کې به انټر کینو دا به څه شي رجسټر بشي ټیک شو 25 کریکٹر پروڈکٹ کی دا اور دینا بعد بھی اس کی نو بس بیا بده تاسرا دا بار بار میسج اور دا بار څه کما دا ریټ پا غدا کنه بار دا بیا دل نه درکې ټیک شو دلته اوس ورکړي څه پروډکټ اکټیویشن فیلډ یعنی دا اکټیویټ نه ده ها اوس هوم ته مونږ راشو هوم کې دا تاسو سره وګورئ دا مونږ سره مختلف ده دي څه پارټس دا اوس وګورئ لکه 2003 بتا سویلې 2003 کې بچ کمو مینیوز وراتله هغه ته موږ مینیو ویلو کنه خو دې ته ریبن وایي ریبنز لکه دا هوم ریبن شو انسرټ ریبن پیج لی آؤٹ ریبن ریفرنس ریبن میلینګ ریویو اور ریویو دې ټول هڅه تاسو وایي دیس از کارت ریبن ټیک شو اوس ریبن څه کم یو تاسو سم نو دا ماسره د دې خپل ریبن کولويږي لکه اوس موږ سره داسې کار وکړو چې خبره راته اسانه کا مخکې به څه مونږه بولډ ایټالیک انډرلاین پسې ګرځېدو په 2012 کې نه 3 کې نو یا به ته په انزرټ ته تلې یا به بل ځای ته تلې دې کې چې څومره کمانډ یو بل سره ریلیټډ دي آی ټول یو ځای ته کړي لکه اوس هوم کې وګوره تاسو څومره فنټ ته پیراګراف ته سټایل دا ایډیټینګ دا اور کلپ بورډ دا ټول هوم ته وښتو
انزرټ کې تاسو څه شدي پیج دا ټیبل دا illustration دا links وغیرہ دا ټول دیتا پیج لیاوټ کې صرف پیج لیاوټ ریفرنس کې بداغه څه کم هغه آی تھنک په 2003 کې ریفرنس نو راتلل سر یو دغه کې براتلل مینوز کیو داخل ها بس ما چرته پکې کراس ریفرنس په نوم باندې او هغه بیل شاید هغه شتا هغه خدلته کې لکه انزرټ کې تو وګوره کراس ریفرنس دا ټیک شو میلینګ ځان ته مینو نو خو د فوټنوټو دا بیل دا بیا په نورو کې ډیوایډ شوی و کنه دین علاوه میلینګ دا میلینګ هم پغې کې تاسو لیدل او ریویو او ویو دا د بلتی شدي ریبنز دي صحیح ده کنه هوم ریبن کې څه شدي مختلف کیټګریز دي اوس کا فار ایگزامپل دلته کې تاسو سره فرست ټایم دلته کې تاسو کلیک شئ مینیمایز د ریبن وکای نو اوس وګورئ تاسو سره ریبن نه راځي خو ځکه کله کم زمون ته کلیک کېږم هغه نه بعد ریبن راځي ټیک شو خو دې ځکه دا پیج وګورئ دا دومره پیج دی خوړو ها لکه څه کم هیډر والا زیاده کنه هغه ریبن پټ کو نو همیشه د لپاره کوشش کوئ چې تاسو به پام دې منته کلیک شئ لکه هوم او دلته کې رائټ کلیک اور دا چې شکای ان چیک کړئ نو بس اوس کم زه تاسو را اتوماتیکلی ریبنز موجود وي ټیک شو ها دا هم سره شو ریبنز دا به تاسو پیژنئ یا نه پیژنئ دیس از کالډ سکرول بار فار ایگزامپل څومره موږ سره پیجونه لاندې زی د سکرول بار څخه میټ ته دا ورکوټی کیږي کنه نو ته دې زینت لای شي دین علاوه کا فار ایگزامپل دلته کې زومینګ بار د موږ سره اوس موږ نارمل څومره پرسنټ زوم استعمالو 100% ځکه اوس دلته نه زیات کم نه ګوره دې ځکه ماستر سکرول بار وټو لیفت ټو رائټ دا اپ اینڈ ډاون دا کنه صحیح ده او دا موږ سره څه شو لیفت اینڈ رائټ دا ال روزي ستاره کله تاسو راکته فار ایگزامپل پورټریټ یا لینډسکیپ استعمالای اب موږ به پیج ولا سایز ته یادای کنه زه به البته نارمل وساتم په سالو منته نو سالو کې اوس ماستر لیفت اینڈ رائټ سکرول بار نه راوځي ټیک شو ها دین علاوه لکه فار ایگزامپل دا سکرول بار ولا خپل آپشن دي دا وګورئ که فرته په لاندې زیاده کمبو باکس دي صحیح ده دینه ته خجوای شي لاندې او برا کلیک شو خدین علاوه کا فار ایگزامپل ته پوینټر لاندې بالکل بوزي دا ټول تاسو غوړه ایډیټینګ وغیرہ وغیرہ دا ټول دې ځکه موجود دي ټیک شو امدا کمانډ سره فایند ریپلیس ایوریثینګ از اویلیبل دلته کې دي ټیک شو اوس مونږ راځو لګا ها همیشه دا پارا څکله مونږه ای ورډ والا ډاکومېنټ کولو کو نو دې ته بای ډیفالت نوم دې څه ور کوي ډاکومېنټ 1 دا ډاکومېنټ 1 دې ته ولې ور کوي چې ډاکومېنټ کنسیسټ اف پیجز لکه ته دا سې دې ته نشي وای چې ته پیج کولو کا دیس از کالډ ډاکومېنټ بای ډیفالت نوم د دې څه دا ډاکومېنټ خو هغه نه بعد بیا مونږه سیو کوو نو خپل نوم ورکو یا څه مونږ ته ضرورت وي ماغه نوم ورته ورکو صحیح ده خو ډاکومېنټ کنسیسټ اف پیجز لکه اوس دا پیجونه دي دا څه دنه پکې کم دي کنه د سپینا خاطر څه تاسو ته کم کاری دیس از کالډ پیجز لکه فار ایگزامپل مالک سایز دلته نه زیات کو دا څه ایگزامپل څه دل درکوم صحیح ده اور از ایکوال ټو رینډم حواله کړو اور انټر مې کو نو دلته کې ګوره او تاسو ته خایڅ ټوټل څو پیجونه دي تاسو را 4 آوټ اف 4 یعنی څلور پیجونه یو ته په کم پیج کې اوس په څلورم کې نو داسې اوس ګوره مونږ څه دې منته داسې لاندې باندې اوس مونږ سره اوس دی نه پته لګي چې دیس از کالډ پیج اینڈ دیس از لاست پیج صحیح شو دا وګورئ اوس په کم پیج کې په پهلا پیج کې دې ځکه تا ته انفارمیشن درکې چې تا کرزر په کم پیج کې دا اوس په پهلا پیج کې او ټوټل پیجونه تاسو څومره سلور دیس از کالډ انفارمیشن بار دې بار ته به مونږ څه وایي انفارمیشن راکې کنه دین علاوه ورډ مونږ ته دلته کې شماري څه دی په هغه کې پیج کې تاسو څومره ورډ استعمال کړی لکه ورډ دام یو ورډ د مونږ سره ان دا یو ورډ ده دا سی کا فار ایگزامپل افته نو دا مونږ سره ورډ ده او کا ډاکومېنټ ته نو دا مونږ سره ورډ ده ورډ کنسیسټ اف مینی کریکټرز لکه څو کریکټر ملو شي کنه هغه یو ورډ جوړ کی اول بیا څو ورډ ملو شي هغه څه جوړ کی سنټنس جوړ کی څه سنټنس ملو شي پیراګراف جوړ کی او پیراګراف څه ملو شي ډاکومېنټ جوړ کی مطلب ورسېږي لکه سٹارټ مونږ څه شي نالو کریکټر نالو څو کریکټر ملو شي اته څه جوړ کی یو ورډ
څو ورډ ملو شي هغه څه جوړ کی سنټنس څو سنټنس ملو شي پیراګراف او پیراګراف څه ملو شي ډاکومنت لکه دا اوس پیراګراف دی کنه نو دا ملو شوی نو د څه جوړ کړه یو ډاکومنت جوړ کو کلیر ها اوس مونږ بل بتا پهله دلته کې تاسو وګورئ سٹارټ والو ټیک شو کنه سٹارټ نه مخکې دلته کې تاسو سره یو فایل مینیو ښکاری دې ته صرف دې مینیو سټایل ورکړای صحیح ده کنه نور بیا موږ سره هوم دا انسرټ دا پیج دا ریفرنس وغیرہ دا ټول موږ سره دلته راځي او دا فایل موږ سره دا ټیک شو فایل کې دلته کې تاسو سره وګورئ سیو دا سیو ایز دا اوپن دا کلوز دا انفو دا ریسنٹ نیو پرنٹ سیوډ اینڈ سینډ وغیرہ دا آپشن ټیک شو اوس د دې کار څه ده فار ایگزامپل دا ما ډاکومنٹ ولیکلو نن په ما منته ټایم ختم شو یا ما ویلو چې بس نن هم دومره کافي ده زه به نور کار سبا نه سټارټ کوم نو څه کله مونږ سبا نه سټارټ کوو نو فرست اف آل زه څه کوم زه به دا سیو کوم کنه چې سبا ماته څه پرابلم هغه نه وي چې زه دوباره نو زه به دلته فایل ته لاړ شم او فایل کې په څه کلیک شم سیو فار ایگزامپل ته کم ځای کې ډیسکټاپ کې زه سیو کوم په ډیسکټاپ منته یو فولډر ورته جوړوم نیو فولډر او دې ته نوم ورکړی څه MS Office مارنی ٹھیک شو زه به دې کې دننه دا سیو کوم او دلته کې وګورئ ان انسرټ ټیب څه شته ایکسټنشن DOCX سابقه DOC 2003 والا څه کم دا DOC DOC والا فایل په 2007 کې او په 2010 کې کولاویږي کنه کولاویږي استاد کولاویږي دا د اولډ ورژن چې د ایڈوانس ورژن قبلای خو دا ایڈوانس ورژن څه کم دا اولډ نه قبلای اوس کا فار ایگزامپل دته تا DOCX ورکو دا تاسو کو نو دا بیا په 2003 کې نو اوپن کیږي ٹھیک شو کنه نو زه به فار ایگزامپل دلته کې ورکم څه فایل 1 دا ما نوم ورته ورکو دینه بعد مڅ شکو سیو نو دا سیو شو سیو اوس ماته څه فائدہ راکړه څه فار ایگزامپل زه اوس دا ما کلوز کو څه کلوز مو کو ماستر ډاکومنٹ تا MS ورډ افیس مارننګ والا فار ایگزامپل دا ما کولو کو دې کې وګورئ فایل ماستر کولو دا .docx په نوم باندې لارج آیکن کای ایکسټنشن تاسو ته شو کیږي والے څه التنا فایل ارګنایزیشن فولډر اینڈ ا فولډر آپشن کی ویو دا ما ان چیک کړه ځکه اوس دا ان چیک پرېږدم نو ماته به ایکسټنشن راځي او که زه دا چیک نو اوس په ماته ایکسټنشن نه راځي بلکې اوس آیکان راځي نو ته اوس دا فایل آیکان نه پیژنې صدا په یا په 2007 والا لګ بدلو دا 2010 والا نه 2003 والا غینا بدلو نو اوس په ته فایل څه نه پیژنې آیکان نه به پیژنې ایکسټنشن نه ته اوس څه پیژنې ولې ځل ته خطا په ایکسټنشن بند کړه ها اوس هم دا فایل ما دوباره کولو کو نو دا فایلو زمونږه نیکسٹ اوس مونږ سره چې شي زه به دوباره فایل تلاړ شم او فایل کې مونږ سره دا سیویز څه کار کوي لکه فار ایگزامپل ته وایي چې زما دا ډاکومنټ تا کنه دا زما کوم اوریجنل لوکیشن د دلته نه څوک ډیلیټ نه کی که ډیلیټ شي نو زه داسې ځای کې بل ځای کې سیو کوم څه سبا زاغې نم کار اغستی شم یعنی save the same file on another location لکه فایل خبیو وي زه ورته نوم هم نه بدلاوم صرف څه ورته چینج کوم لوکیشن ورته چینج کوم لوکیشن مطلب چې اوس ما په ډیسکټاپ کې راکا په ډیسکټاپ باندې زه وایم چې دا زه ډی کې دنه یو ځای کې کېږدم یا ډاکومنټ کې کېږدم که فار ایگزامپل یو ځای نه ډیلیټ هم شي نو بل ځای خو پروت وي کنه فایده یې دا شوه نو زه به ګوره سیویز باندې کلیک شم سیویز کې زه ورته یم چې ډی کې دا فایل ما سره په همدې نوم باندې سیو کړه ټیک شوه اوس وګورئ سیو شو ها اوس یو کس رالو زما دې فولډر ته وردننه شو دا فایل یې ما نه ډیلیټ کړو نو ډیلیټ شو فار ایگزامپل ریسایکل بن نم خالی شو نو اوس ګوره چې زه فولډر ته لاړم زما فایل څه شو ډیلیټ شو نو اوس که ما سیویز نه وای کړه خو زما فایل لاړو نو هغې ته خو دا پته نشته چې فار ایگزامپل ما دا فایل یو بل لوکیشن کې هم سیو کړه نو زه به ګوره دلته نه مغې لوکیشن ته لاړ شم دا وګورئ فایل 1 زه به دا اوپن کړم اوس دوباره چې زه کله دوباره سیویز کوم مغې فولډر کې سیویز کوم
نو زه به سیویس ته لاړ شم او سیویس کې ګوره په ډیسکټاپ کې فار ایگزامپل کم فولډر ما هغه فولډر ورته سلیکټ کړئ څه کم تاسو جوړ کړئ او دې کې به سیو ټیک شوه نوم به ورته همدا ورکړئ او سیو به کړئ اوس دا کلوز کړئ او دا هم کلوز کړئ نو ګوره تا خپل فایل ریکوري وکړ ټیک شوه نو دا فایل اوس ما سره او هغه سیویز شو سیویز نه بعد ما سره بل آپشن دا اوپن څه کار کوي فار ایگزامپل ما دلته کې دا کلوز کو ټیک شوه وین ورډ ما کولو زه وایم ته زه هلته نه کولوم بلکې دلته نه کولوم نو دې ځای کې به زه څه وکړم ما هغه په فایل باندې کلیک او دلته کې اوپن نو اوپن څه کم ځای کې ستا فایل پروت دی په ډیسکټاپ باندې دا ډیسکټاپ باندې کم فولډر کې دا به سلیکټ کې ایم ایس آفس مارننګ اور فایل به سلیکټ کې او اوپن کې نو دا تاسو دوباره اوپن شو ها نیکسٹ کلوز ګوره یو موږ سره کلوز دا او یو موږ سره ایگزیکټ دا دوانو کې څه فرق ته سید حضرت ایگزیکټ دی بیخي پروګرام نه خارج او کلوز دی هغه سپیسیفیک کرنٹ فایل څه کم ده فار ایگزامپل که مونږ وغواړو چې دا کم فایل ما کولاو کړی زه صرف همدا کلوز کړم نو هغې دپاره زه کلوز ته راځم نو دا وګورئ خو ما سره روغ پروګرام څه کم ده دا نه ده کلوز نو زه چې دا روغ پروګرام کلوز کوم نو زه دلته کې به څه شی کوم ایگزیکټ اوس ګوره ما سره نور آپشن وګوره نه ما سره سیو کار کوي نه سیویز کار کوي ولې څه فایل نشته ټیک شوه او کلوز هم کار نه کوي دین علاوه یو ما سره نیو کار کوي او یو ما سره اوپن کار کوي ولی زه نیو هم راوستای شم او زه اوپن هم راوستای شم ټیک شوه نو زه به دلته کې په اوپن باندې کلیک شم او خپل فایل به دوباره اوپن کوم کلیر ها کلوز اور ایگزیکټ کلوز just your current file will be closed کته غواړي چې زه ټول پروګرام ایگزیکټ کنو ایگزیکټ ته راشه ده ټیک شوه نیکسٹ وګورئ زه دوباره ما همدا فایل کولو کو او زه فایل مینیو ته لاړم فایل کې موږ سره دلته کې راځي انفو اصل کې څه ته وایي انفارمیشن اباؤٹ فایل 1 لکه د دې فایل په باره کې تا ته انفارمیشن درکوي فرست انفارمیشن د دې څه ده چې دا فایل تا کم ځای کې سیو کړی هغه انفارمیشن درکوي څه کم د دې کرنټ لوکیشن ده ګوره همدا فایل که تاسو سوچ وکئ موږ سره په سیویز هم شوی که خو هغه لوکیشن موږ ته ولې نه شو کوي دا به اول اوریجنل لکه څه کم ځای نه تا کولاو کړی ما هغه لوکیشن به ته شو کوي ټیک شوه که ښه اکټیویشن باندې اوس که فار ایگزامپل اکټیویشن خو ما تاسو ته الریډي وکړو څه زه به په اکټیویشن باندې کلیک شم اور انټر پروډکټ کې به وکړم نو دا به ما سره څه شي رجسټر به شي صحیح ده زه دوباره انفو ته لاړم اوس پرمیشن مطلب اجازت ورکړئ anyone can open copy and change any part of this document لکه هر یو کس غواړي چې هغه اوپن کویم شي کاپی کویم شي او دې کې چینجینګ هم راوستای شي بیا دې کې زه نه دلته کې څو آپشنز دي دې کې وګوره موږ سره دا مارک ایز فاینل ټیک شوه مارک ایز فاینل دا څرګه نه کوي چې تا ته په ډاکومنټ باندې څه پاسورډ ولګي یا څه ولګي دې صرف دومره کوي چې دا ډاکومنټ په اخره کې به یو نشان ورکوي خو دې کې به چینجینګ نه کوي دا دې فایده په کم ځای کې استعمالیږي فار ایگزامپل مونږ لګیا یو تا ما ته خپل پورشن د بوک راکو تا ته خپل درکو تا ته خپل مونږ هر یو ته خپل ټاسک ورکړی شو چې زه به خپل ټاسک کمپلیټ کوم ته به خپل کمپلیټ کوي ته به خپل ما څه کمپلیټ کو ما څه شپ ولګولو مارک ایز ا فاینل دا کمپلیټ کو تا مارک ایز ا فاینل تام کمپلیټ کو ډاکومنټ څه کله مونږه چیک کو مانګ مارک فاینل کړو یعنی نثینګ چینج دینا بعد به اس چینجینګ په دې کې څوک نه کوي نو زه به څه کم مارک ایز ا فاینل وکم اور اوکے وکم اور دا بم اوکے کم اوس ګورئ هوم ته راشه دا تاسو نشان ګورئ دا اوس د څه شي نشان د مارک ایز ا فاینل فار ایگزامپل دا اوس دې کې ته چینجینګ کوه نو چینجینګ پکې نه کېږي مطلب ورسېدی بره یې څه ورکړي The author has marked this document as final to discourage editing
یعنی څه کم دا چا لیکلو بس دا فاینل کړه ده مار کړه ده د لکه مونږ ته یو انفارمیشن راکو بل یوزر به دا بل یوزر ته به ول دا انفارمیشن ملويږي چې ګوره دا بس فاینل شوی ته دې کې نور ایډیټینګ ونه کې خامخا که پکې ایډیټینګ کوي نو ایډیټینګ اني وی تراشه نو بس هغه کې بیا چې صرف لکه یو انفارمیشن دل در کې صحیح فار ایگزامپل دا وګورئ نیکسٹ هم دلته کې تاسو انفو کې دوباره ریسټریکشن تراشه انکریپټ وذ پاسورډ دا بیا بهترین شاید لکه ته غواړې چې زما دا ډاکومنټ کې ځنه ډیره ضروری ډیټا دننه پراته ته وایې چې دا ډیټا دی لکه فایل موجود وي خو اوپن هم شي خو هغې ته دننه څه نه ښکاري نو زه به انکریپټ وذ پاسورډ وکړم فار ایگزامپل 1 2 اور 1 2 اینی پاسورډ ته ورکوای شي اوس دا ما کلوز کو او زه به سیو چینجینګ پکې وکم کلوز اور کلوز اوس ګوره یو بل که زما مرګره رالو یا بل څوک رالو هغې زما فولډر ته لاړو او دلته په فایل منتې چې څنګه کلیک شي اول به دې نه پاسورډ غواړم نو پاسورډ خو صرف ما ته معلوم ټیک شوه نو زه یې څه اوس اوپن کوم نو زه به ما هغه پاسورډ ورته ورکړم او نو ما سره به ډاکومنټ اوپن شي کلیر ها نیکسٹ هم دلته کې فار restrict editing دا چې یو ځل ته ګوره دلته کې ریسټریکټ شي که نه بس دا بیا دلته کې راشه دا ونه ختم که اور اوکې که ټیک شوه نو بس بیا به دې نه ختم شي نیکسټ دې ځای کې مونږ سره دا ریسټریکټ ایډیټینګ دا اوس یو خو مونږ سره دا انکریپټ وذ پاسورډ او بل مونږ سره دا ریسټریکټ ایډیټینګ ریسټریکټ ایډیټینګ څه ته وایي یعنی ښکاري دی ورته خو چینجینګ به پکې نشي کولی هغې څه هر کله چینجینګ پکې کوي نو هغې نه به پاسورډ غواړي لکه دا آپشن بیا په ریویو کې ښه زبردست ده خو زه به دلته کې ګوره درته وکم زه به دلته کې راشم څه الاو اونلی this type of editing no changing څه مطلب read only زه وایم څه everyone څه مطلب په هر چا باندې ما نه علاوه څه هر څوک راځي دی به صرف کتای شي دا ډاکومنټ خو دې کې به چینجینګ نشي کوای نو زه به دلته کې څه شی وکړم یس سټارټ فورسینګ پروټیکشن په دې به کلیک شي دې ځای پاسورډ ورکړي اور اوکې که نو اوس دا پروټیکټ شو ګوره اوس دې کې ته چینجینګ کولی ټیک شوه اوس هر کله چې زه دې نه پروټیکشن ختموم دې کس ښه ډېر کوشش وکړو خو دته څه وایي this document is protected from unintentional editing نو که فار ایگزامپل زه په خپله رالم نو زه به په څه شي کلیک شم سټاپ پروټیکشن باندې به کلیک شي او دې ځای پاسورډ ورته ورکړي او اوکې به کړي نو اوس پروټیکشن ختم شو دې نه علاوه ته اوس چینجینګ کوه ده کلیر ښه نیکسټ فایل کې تاسو وګورئ دا مونږ سره به څه شي دپاره استعمالیږي څه restricts permission by people یعنی grant people access while removing their ability to edit copy or print دا به بیا مونږ په هغې باندې اپلای کوو لکه ته غواړې څه زه په یو پورشن باندې ایډیټینګ چینجینګ ولګوم په یو باندې نه ولګوم نو یو کې به چینجینګ کېږي بلکې به نه کېږي ټیک شوه اور ایډ ډیجیټل سیګنیچر څه کار ده اوس دا هم داسې ده لکه څنګه مارک ایز ا فاینل ده زه به ګوره په دې باندې کلیک شم دلته کې به څه شی وکړم څه سیګنیچر سروس فرام هاوس زه به دا او دلته کریټ یور اون ډیجیټل آی ډي به وکړې اور اوکې به کړې فار ایگزامپل وینډو یوزر دا ایمیل ایډریس this one organization location or دا create کا ٹھیک شو or there is a purpose of signing ما ورته ورکو so don't change this document دا sign کا څه کله sign شي ګوره اوکې کا اوس د ډاکومنټ ته لاړ شي نو دلته کې تاسو وګوره this document contains signature د دې اصل کې فائدہ څه شوه د دې فائدہ دا شوه ځکه فار ایگزامپل زه اوس دا تا ته آنلاین لیږم کله
نو هغه یوزر ته به ډایرکټ پته لګي چې دا چا سیګنیچر کړه دا ډاکومنٹ چا جوړ کړه نو زه به ګوره په دې منته کلیک شم دلته کې ماته ګوره کمپلیټ ډیټیل راکړي ټیک شو کنه سیګنیچر ډیټیل کلیک شي نو دا ګوره دا ډاکومنٹ ته د یوزر کریټ کړه دا ټیک شو کنه او وینډوز یوزر پرپز څه ده فار ایگزامپل اوس هغه کس چې کله کولوي کړه نو هغه ته به ډایرکټ پته لګي چې دا موږ سره سیګنیچر ده یعنی دا موږ سره فاینل او دا مارک ایز ا فاینل بره پلی کړي ما غوښتل دا خو دې کې صرف موږ سیګنیچر د یوزر انفارمیشن پکې انسرټ کوو هغه کې یوزر انفارمیشن نو خانو دینا بعد به دا کلوز اور کلوز ٹھیک شو سیگنیچر فار ایگزامپل دې کې وګوره نوټیفیکیشن هیز بین لاک ٹھیک شو اوس پاراشه اور ډیجیټل سیگنیچر اوکے بس دا څه سیگنیچر شي بیا دې کې چینج دی نه علاوه بس دا فائنلایز ٹھیک شو نو کته ورکی کای نو بیا ایډیټینګ منته به کلیک شي اني وی ایډیټینګ نو دا تاسو سره بیا اوپن کیږي ها اوس البته کلوز دوباره اوپن نو ګورا ایډیټ اني وی را لوکن اور زبدا یاس کم اور اوکے وکم ٹھیک شو اوس نیکسٹ فایل کې تاسو وګورئ ریسنٹ مونږ ته څه شو کوي کم فایلونه مونږ سره ایکسس شوي دي کم فولډرونه هغه وتاته دي شو کوي ټیک شو دا دی بیا مونږ او نیو مطلب نوې ډاکومنٹ پرنٹ کې لکار شته ټیک شو نو آی تھنک نن دا کافی ده مونږ لپاره کلیر ریسنٹ تو ایسا کیږي ریسنٹ هغه وی څه کم دینه مخکې کم فایلونه تا کولاو کړي وی هغه ډیټیل به درکې څه دینه مخکې دا کولاو شو دینه مخکې دا کولاو شو نه چې نه